په افغانستان کې د داعش پراختیا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي ګواښ. روسیې یو ځل بیا اسلامي امارت خپل نږدې ملګری یاد کړی، خو یوه مهمه خبره یې هم کړې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ماډرن پالیسۍ ویبپاڼې لیکلي چې د داعش خراسان ډلې فعالیتونه په افغانستان کې مخ په پراخېدو دي او له همدې کبله د سیمې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته هم له یادې ترهګرې ډلې څخه جدي ګواښونه پیښ دي. په ویبپاڼه کې راغلي چې داعش په افغانستان کې د واک له تشې او د څار له نشتوالي څخه په ګټې اخیستنې خپل فعالیتونه چټک او پراخ کړي دي. همداراز د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ ویل شوي چې داعش نه یوازې د افغانستان دننه بلکې د سیمې په کچه هم یو مخ پر ډیریدونکی خطر ګڼل کیږي. ویبپاڼه وړاندې کاږي چې د اسلامي امارت له واک ته رسیدو سره سم د پاکستان پر ضد جنګیدونکي پاکستانی طالبان هم په افغانستان کې خوندي پټنځي موندلي او له هماغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. اندېښنه ښودل شوې چې پر کابل واکمنو د پاکستانیو طالبانو د مهارولو لپاره جدي هڅې نه دي کړې. په ویبپاڼه کې ډیره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد په وار پاکستان تورن کړی چې ګوندې د خطرناکو ترهګرو ډلو کوربه دی. د هغه دغو څرګندونو د پاکستانیو چارواکو او امنیتي کارپوهانو جدي غبرګونونه هم پارولي دي. د خلیلزاد دا څرګندونې د اسلامي امارت تر واک لاندې د افغانستان دننه له روان امنیتي ناورین څخه د خلکو پام اړولو لپاره ګڼل شوي دي. بلخوا روسي چارواکو ویلي داعش روسیې ته هم ګواښ دی او په افغانستان کې شتون لري، خو پر خلاف یې له اسلامي امارت سره په ګډه مبارزه کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.